د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د مسولینو په کچه د قرض لوزنامه د جون په 13 نیټه لاسلیک شوې وه او له هغې نه پس هیله کېږي چې د جولای په 12 نیټه د IMF د انتظامی بورډ لخوا د منظورۍ وروسته به د هیواد ته ډیر زره لومړی قسط ترلاسه شي. د نړیوالې خبري ایجنسۍ روایټرز د خبر تر مخه د 3 ارب ډالرو د پور د مسولینو په کچه د لوزنامه د IMF د انتظامی بورډ د منظورۍ سره تړل شوې ده. د 13 په ورځ اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا په محل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم امید څرګند کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه کېدونکې د IMF د انتظامی بورډ په غونډه کې به د پاکستان لپاره 3 ارب ډالرو منظوري ورکړي شي. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت به د پور ورکونکو ادارې سره کړي ټول لوزونه ټول پټوله تر سره کوي. د اقتصادي چارو ماهرین وايي پاکستان به د IMF د شرطونو لاندې د بجلی او ګیسو بیې هم سیوا کوي. د حکومت خدا د اومنله هغوی چې کم شرایط خې دي خلکو اوس په دې کې دام یو غلط فهمي ده ډېره غټه خلکو چې دا 3 بلین چې د موږ دا دغه وشو نو دا 3 بلین بس په یو ورځ کې به سټیټ بانک په اکاونټ کې واچي دا داسې نه وي. مخکې هغوی سره لیټر اف انټنټ چې ساین کېږي نو هغې کې به حکومت هغوی ته وایي چې او موږ تاسو چې موږ ته دا ویلي دي نو دا به موږ کوو هغه به کوي بیا به ورته پیسې ریلیز کوي. د جون د میاشتې په آخر کې د IMF سره د تړون وروسته په پاکستان کې د روانې کاروباري هفتې په پیل کې د هیواد د ونډو په بازار مثبت اثرات لیدل شوي او دغه شان د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ هم خپل قدر زیات کړی دی. خو د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د ونډو بازار او د ډالر نرخ ټاکل په اندازو چلیږي او دا څانګې د پاکستان د اقتصاد سمه عکاسي نه کوي. अब ये लास्ट मौका है, आपको इस्लाहात करनी पड़ेंगी. पाकिस्तान ته به اصلاحات کول وي، امارات او سبسیډیز به ختمول وي او د سره به سرکاري کاروباري ادارې شخصي څانګې ته سپارل وي او له دې وروسته اقتصاد څه لږ ښه کېدی شي. की معیشت कुछ बेहतर हो सकती है. مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې د IMF سره د تړون د اعلان وروسته امکان پیدا شوی چې سعودي عرب او متحده عرب امارات په هم پاکستان ته لوس کړي 3 ارب ډالر قرض ورکړي. IMF د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په درآمداتو لګول شوی غیر اعلانیه بندیزونه ختم کړي، د ډالر قیمت ټاکل د مارکیټ عمل ته پرېږدي، په ګرانۍ د قابو موندلو لپاره د سود په شرح کې اضافه وکړي او په سرکاري کاروباري ادارو کې د اصلاحات راوستل شي. आप पावर सेक्टर की बात करते हैं. पावर सेक्टर تاسو د پاور یا توانایي د څانګې خبره کوئ. مونږه د بجلی په څانګه کې د اصلاحاتو معنا دا اغستې ده چې قیمتونه سیوا کړي. مونږ ته د نرخونو زیاتولو پر ځای مکس انرژي اړخ ته د تلو ضرورت دی. د غلا ختمولو اړتیا ده. د بجلی د ترسیل په نظام کې د بهترۍ ضرورت دی. دا وخت د بجلی په څانګه کې د 1000 ارب روپو چې کوم اغلا کیږي باید چې هغه ودرول شي. 1000 अरब रुपए की चोरी हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है. مطبوعاتي ریپورټونه وایي د پاکستان زیاتره سرکاري کاروباري ادارې دا وخت په تاوان کې روانې دي او ټول نقصان د مجموعي قومي پیداوار نږدې 15% ښودل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.